السلام علیکم زما ګران وطنوالو. زه یم ډاکټر محمد اشرف غنی، ولسمشر افغانستان. میرویس خانه، دا راته ووایه چې افغانستان کې ترقي راغلی او که نه. لس میاشتې وشولې چې زه رئیس شوی یم او زه غواړم نن تانه پوښتنه کوم چې څه ترقي راغلی ده او څه نه. او ډاکټر صاحب ماشاءالله موږ ډېره زیاته ترقي کړې ده په دې اخره لس میاشتو کې، ولې چې ماشومان ځي مکتبونو ته هم سړکونه هم جوړ شوي دي او نور داسې ښه کارونه هم شروع دي او انشاءالله موږ به دوام ورکوو. او زه ګرځم چې څه مشکل وي نو زه به تاله وایم ډاکټر صاحب. نو خلک له تا نه ډېر زیات خوشحاله دي او تاله خلک بابا جان هم وایي. ډېر ښه میرویس خانه، همداسې خپل قانون ته دوام ورکه او ولس ته نه خفه نه شي، ولې چې زموږ ولس ډېر غریب ولس دی. السلام علیکم عجب ګله، هلکه ډېر خوشحاله یې، ماشاءالله کار دې ډېر ښه روان دی. وعلیکم السلام وروره، په خیر راغې. هو ډېر زیات خوشحاله یم، د الله شکر دی. او ځکه چې زموږ مشر هم ماشاءالله داسې مشر دی ډاکټر محمد اشرف غني، نو زما د زړه سر دی، د زړه سره. وا وروره ډېر ښه کار روان کړی دی، ماشاءالله سکول هم ډېر ښایسته جوړ کړی دی او سړکونه هم جوړ شوي دي. نو الله پاک دې ورته ډېر عمر ورکړي. امین. ولکه سړیه راغلې؟ خوځې راغلمه، ورځ هم ماشاءالله ډېره ښه تېره شوه او سودا مې هم درته راوړله. په 10 روپیو مې درته مکمل بازار راوړو. دومره ارزاني؟ په 10 روپۍ د مکمل بازار رښتیا هم را په شا کړی دی. واو ښځې، دا یول د الله رحم دی او بیا زموږ د بابا جان رحم دی. اشرف غني صاحب باچا شوی دی، نو ډېر ښه وخت روان دی په دا 10 میاشتو کې. یا الله تعالی لاک لاک شکر دی چې تا افغانستان ته هم داسې مشر ورکړی دی. الله پاک دې ورته ډېر عمر ورکړي. امین. ورشه ښځې، په دې خوشحالۍ کې ماته یو چیبر شین چای وکړه چې دواړه سره وڅښو. دا دی لاړم او دا دی راغم. ولکه ته ولې خفه یو جاړې؟ څه خبره ده؟ یاره خفه کېږم به نه، ځکه چې افغانستان دومره ترقي کړې په دې 10 میاشتو کې، نو څنګه به نه خفه کېږم او زما ملک شاته هم پاتې دی. واو دا ټول د اشرف غني کار دی، د کافرانو حکومت په افغانستان کې راوستی دی، دومره ترقي کړې ده. زه داسې نه پرېږدم. ښه پیدا مې کو، کس مې پیدا کو، همدا به استعمال کړم او بس پیسې به مې ورکړم لږ، بس وسله به ورکړم، د افغانستان به لږ وران کړي. ښه هلکه، زه تاله پیسې هم در کوم، وسله هم در کوم، هر څه در کوم او کسان بستای د افغانستان روان که. صحیح ده؟ صحیح ده وروره، چې ته ما ته وسله راکې نو زه څنګه نه ولم، ولکن اشرف غني رانه ښه ورځ وګوري، ټول افغانستان یې کافر کړی دی. زه اوس د افغانستان او د اشرف غني خیر نشته د خیره. وروره دا ولې داسې خفه ښکارې؟ 2 میاشتې مخکې خو ته داسې نه وې. یاره وروره تېر شه تېنه، حال د ویلو نه دی، هېڅ کاروبار نشته دی. افغانستان چا د نظر وکړو، هر ځای کې بمونه الوځي، خلک مړه کېږي، موږ به څه وکړو؟ ښه وروره زه الله به خیر کړي، خدای مهربانه باچا دی. خو دا یو خبره واوره چې د بابا ملاتړ ګوره هېر نه کړې، بابا پسې همیشه ودرېږه، که په سخته کې او که په اسانه کې، نو په سخته کې ورپسې ملاتړ وکړه، پوه شې وروره، ځکه د افغانستان دښمنان ډېر زیات دي. ګوره خیال کوئ دا ټول د افغانستان دښمنانو چال دی ګوره، او که نه؟ نه نه نه، دا خو مې وړوکی دوکان دی، د بابا نه خو زما دا ټوله دنیا قربان، بابا خو بابا دی. السلام علیکم زما ګرانو شاګردانو. ګوره په وطن کې ډېر جنګونه روان دي، خو مکتب به نه پرېږدئ. نه استاد جي، مکتب به نه پرېږدو د خیره سره، مکتب به ولې پرېږدو؟ آفرین زما تکړه بچیانو، همداسې تکړه شئ او مکتب وایي د خپل وطن خدمت وکړئ. ولکه سړیه تا خو نن هېڅ شی هم رانوړو کور ته که نه، بېګا د به ډوډۍ څنګه خورو؟ ښځې بازار کې ډېره زیاته ګراني راغلې ده، تا له خو پته د افغانستان کې جنګونه شروع دي او د افغانستان دښمنان هم ډېر زیات شوي دي، نو داسې ده خیر څو ورځې ګزاره وکړئ. صحیح ده سړیه، دا خو څو ورځې دي، زه په کلونو هم در سره انتظار کولی شم، هېڅ خبر نشته دی، سخت وخت په هر چا راځي، الله به خیر کړي. او بابا صاحب بس الله پاک دې د افغانستان دښمنان نه وساته. امین. ښځې الله پاک دې هر چاته ستا خوندې ښځه ورکړي، لکه ما تېره چې راکړې ده غونډه پنډه.
نن ډېر زیات خوشحاله یم چې افغانستان داسې لوټي شو او که نه ډېر خوشحاله یم اوس به زما ملک ترقي وکړي. یاره زه خو په دې باندې ورسېدم چې ته دشمن د اشرف غني نه یې، ته دشمن د افغانستان یې، زما د بېوزله ولس. وایي زم څومره ساده ومه، ما دې خدای ووهي چې ما داسې خپل وطن ورانوو. و طالب جانه نور پوه شه. نه طالب جانه داسې خبر نه ده، خبر د غوږ شه داسې دی که نه کارونه لا پاتې دي، ما دغه کارونه هم وکړه نو بیا زه پیسې به ښه ډېر د هغې په یو ډبله درکړمه. زه ګوره درته وایم دې ځینه تخته، که یو ځل مې د مازغه خراب شي بیا ګوره تا هم نه پرېږدم. ولې خپل وطن وران کړمه بې غیرته لا خو